د ملي لوبډلې لوبغاړي ګلبدین نایب په هکله داسې څه چې تاسې به نه یې ترې خبر. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ملي لوبډلې تر ټولو پټ لوبغاړی ګلبدین نایب چې په وروستیو میاشتو کې د رسنیو ستر ټکی ګرځېدلی و، په دغه ویډیو کې د هغه ژوند ته لنډه اشاره کوو. د ګلبدین پوره نوم ګلبدین نایب دی. دی اوس مهال 28 کلن دی. د لوګر ولایت د نایب خیلو اصلي اوسېدونکی دی، خو اوس مهال سلیم کاروان کې کابل ولایت کې اوسېږي. نایب د خپل ژوند ډېره برخه کچهګړۍ کې تېره کړې. وایي کرکټ یې له ماشومتوبه هملته پیل کړی، ښوونځی هم هملته لوستی. هغه له ملي لوبډلې سره نږدې 11 لسیزه مل و. لومړۍ لوبه یې په 2008 کال کې په جرسي کې د جاپان په خلاف کړې وه. د ملي لوبډلې لپاره یې 481 ورځنۍ او 38 ورځې لوبې ترسره کړې دي. د ګلبدین نایب په نړیوالو لوبډلو کې سویلي افریقا لوبډله خوښېږي. په لوبغاړو کې جک کالس او هاشم مملا چې په وینا یو بااخلاقه لوبغاړی دی ډېر خوښېږي. په افغان لوبغاړو کې محمد نبي او سمیع الله شینواري نږدې ملګري دي، ځکه همسایګانې هم دي او له ډېر وخته راهیسې پیژني. هغه واده کړی، یو زوی لري چې ابوبکر نومیږي، 4 وروڼه لري خو هغوی کرکټ نه کوي او په نورو کارونو بوخت دي او په ټوله کورنۍ کې یوازې دی کرکټر ده. هغه د کرکټ ترڅنګ د باډي بلډینګ یا د بدن د ښکلا ورزش ډېر مینهوال ده او هر وخت ځوانانو ته پیغام لري چې د بدن ښکلا ورزش کوئ. ګلبدین نایب وایي هر څومره چې یو کس جسمن جوړ وي هغومره به ذهنن هم جوړ وي. د ګلبدین نایب په رنګونو کې تور، اسماني او سپین رنګ خوښېږي. په خوړو کې افغاني خواړه خوښېږي. په هیوادونو کې مالدیپ خوښېږي. په وینا یې د چکر لپاره ښه ځایونه لري. هغه د ښه لوبغاړي ترڅنګ یو اخلاقي لوبغاړی هم دی. دوی یادولو ده چې له نړیوال جام وړاندې ګلبدین نایب د ملي لوبډلې کپتان وټاکل شو چې د سینیر لوبغاړو له مخالفت سره مخ شو، او له نړیوال جام وروسته ګلبدین نایب ښکاره وویل چې ځینې لوبغاړي ورسره جوړ نه وو او قصدن یې ښه لوبه نه کوله. که څه هم د ده له کپتانېدو سره نبي او راشد په ټویټر کې غبرګون ښودلی و، خو کله چې دی له کپتاني لري او پر ځای راشد خان کپتان شو، ګلبدین نایب په ټویټر کې هغه ته مبارکي او ډاډ ورکړ چې خلکو د هغه دا کار وستایه او دای نبي او راشد ته سخت اخلاقي څپېړه وګڼله. ګلبدین نایب ویلي و چې که په کپتانۍ پاتې شي ځوان لوبغاړي به لوبډلې ته راولي او انپټ لوبغاړي به ختم کړي، خو متاسفانه په کپتانۍ پاتې نه شو. په هر حال ګلبدین نایب د افغانستان ترڅنګ په ګڼو تجارتي لوبډلو کې هم لوبېدلی دی او دا مهال د افغانستان په کرکټ کې یو له ښو الراونډرانو څخه شمیرل کیږي چې په نړیوال جام کې هم د افغانستان لخوا تر ټولو غوره لوبغاړی و. په هر حال تاسو د ګلبدین نایب او د هغه د لوبې په هکله څه نظر لرئ؟ تر اوسه پورې مو د هغه کوم مننګس خوښ شوی؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پلوی بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.